درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د خپرونې دوام دی او د خپل همکار څخه نړۍ مننه کوم. ستاسو ته د 8 بجو خبرونه وړاندې کړل. د خپرونې دغه برخه موږ هنر ته ځانګړې کړې ده او یو ځل بیا زموږ د هیواد یو تکړه ځوان انځورګر خپرونه کې میلمه ده چې د دوی په فعالیتونو باندې به خبرې وکړو، د دوی په انځورګري باندې به خبرې وکړو او په دې برخه کې موږ سره ښاغلی امید خان نوښت خپرونه کې میلمه ده. سلام، سهار مو پخیر او پخیر راغلی. مننه، کور مو آباد. سلامونه تاسو ته او تخنیک همکارانو ته، همدارنګه د تلویزیون ټولو لیدونکو ته. خدای دې کسې نیکمرغه سهار پیل کړی وي. ډېره زیاته مننه نوښت صاحب چې راغلی خپرونې ته وخت مو راکړ. نوښت صاحب دا راته ووایي چې کله مو دې هنر ته مخه کړې ده؟ مننه، کور دې تاسې مو ودان چې بلنه مو راکړه. دې هنر سره د ما ملګرتیا یو 6 کلو پورې رسیږي. 6 کلو راهیسې زه لګیا یم په دې هنر کې کار کوم. څنګه مو علاقه پیدا سوله؟ دغه هنر کې څه ځانګړتیا وه چې ستاسې دغه توجه او علاقه یې بیا ځان ته جذب کړه؟ دا هنر خو داسې هنر ده چې ټول رنګونه دی پکې، تل ښایستونه رانغاړي او پیامونه خلکو ته ورکوي. نو دغه یې وجه ده چې تل یوازې دا نه چې ما تشویق کوي، همداسې ډېر کسان چې خپل انځورګر نه وي خو هغوی هم تشویق کوي. خو بیا دې مسلک کې یو هغه څه چې حوصله غواړي، هغه نو چې ځینو سره حوصله وي کار پکې کوي او بیا ځینې چې بېکم حوصلې وي هغوی نسي کولی په دې برخه کې کار وکړي. نو دغه رنګونه دي، هغه کوم ښایست چې دا هنر لري، دغه یې لامل شو چې موږ په دې هنر کې کار وکړو او راسو ورته. په دې برخه کې مسلکي زده کړې کړي دي که نه؟ د ویډیوګانو نه او یا هم د نورو انځورګرانو په لیدلو مو زده کړی؟ نه، داسې مسلکي زده کړې خو مې نه دي کړې. یوازې هغه کوم علاقه هم چې لرله ورسره د هنر سره او هغه خپله وخت به هم چې ورکاوه. او عموم کې بیا نن سبا خو ځیرک موبایلونه هر چا سره شته. خپله د ځیرک موبایل هم کورس ده، هم یو انسټیټوټ ده چې ته کولی شې زده کړې کې وکړي. او دا ټولنیزې رسنۍ دي چې په هغه کې ډېر ښه معلومات، ډېر ښه کلیپونه وي چې هغه نه موږ ګټه اخلو او تر اوسه یې اخلو. او داسې هنر ده نو چې تل ورځ تر بلې پکې نوی کار راپیدا کېږي. هغه لومړی انځور چې تاسو خپله رسم که په لومړی ځل باندې مو انځورګري وکړل، هغه د څه و؟ فکر کوم خو دا خو داسې هنر ده که پام وي د موږ د نصاب کې هم شته. له اول صنف نه شروع کېږي که نه، تر 5م فکر کوم 4م پورې وي که نه، له هغه نه را شروع کېږي. هلته به هم اوس ویل کېږي چې تر 9م صنفه پورې ده. خدای دې وکړي، خو فکر نه کوم چې 9م صنف کې شته. موږ خو هم په 8م او 9م صنف کې درلوده دغه مضمون او زه پوهېږم اوس به مې خدای دې وکړي چې اوسي. نو دا هنر کې چې مثلا ما به له اول نه زه لږ څه پکې ښه وم، یوه خدایي استعداد چې ورته وایي. نو تل به د ټولګي کې کله هم چې دا ساعت درلوده نو بیا د نور ټولګیوال به راټول چې ما ته یو څه د هغه وخت هغه رسمونه یا انځورګریانې هم دومره نه وي که نه، یا ناک یا مڼه یا ګل وي، خو بیا به هم تشویق کول مڼه خو هر وخت وي، هر وخت هو. نو بیا ډېر هغسې داسې مې نه یادېږي چې خاص به څه و، خو حتما به همدغه ګل یا مڼه یو څه به ونه. ښه، نوښت صاحب لکه څرنګه ستاسو ته معلومه ده هر هنر ځان ته بېلابېل او ډول ډول سبکونه لري او په انځورګري کې نقاشي کې هم ځان ته ځانګړي سبکونه شته. تاسې کوم ډول کې بیا خپله کار کوئ؟ کوم سبک تاسو ته بیا ډېر اسانه ده او کوم بیا ډېر ستونزمن ده چې ډېر هڅه م کړې ده خو بیا هم هغه خپل هدف ته رسېدلی نه یاست؟ پوښتنه مو ډېره ښه او جالبه ځکه ده چې تل د هم مسلکه ملګرو سره زه کښېنم، دوی بیا د یو خبره کوي چې دغه کار داسې وکړه. دوی کوشش کوي خپل سبک کې ما ته مشوره راکړي که نه، خو بیا یې ما خپله داسې یو طبیعت ده چې یو سبک مې نه خوښېږي. کوشش کوم له هر شي نه کار پکې واخلم. که د ما اثارو کې تاسو یادونه وکړئ له دغه خودکار قلم لیکل چې پکې و، له ده نه نیولې تر رنګو پورې، تر غوړو رنګونو، د اوبیزو رنګونو، ځینې هغه غوړې رنګې چې ورته وایي، یا عادي رنګونه، دا د رنګمالي رنګونه، له هر څه نه ما ګټه اخیستې ده. او اوس هم زیاتره وخت زه کوشش کوم چې داسې یو کار په داسې یو طریقه یو هغه
لاره باندې کار وکړم چې مثلا نور نه یې کړي. او دې کې سبکونه بیخي ډېر دي چې یعنې اکثره هنرمندان بیا دوی یا یو سبک کې لګیا وي چې هغوی مثلا د غوړ رنګونه کارونه کوي او ځینې چې دي اوبیز کارونه دي، دا اوبیز رنګونه دي په دو کارونه کوي، ځینې یوازې دغه کومې عادي رنګي چې دي په دغو باندې کار کوي، او ځینې یو سکیچ برخه کې چې یوازې پنسل تور او سپین چې ورته وایي په هغه کار کوي، او یا هغه څیرې کې عموما تل یا طبیعي سوري وي یا عموما دا کومې رڼاګانې چې د دې سوري په دا څیرې باندې وي، نو هغه سوري دوی غواړي چې انځور کړي او خپله بیا کله چې بشپړ سي یو بشپړ انځور موږ ته راکوي. نو سبکونه ډېر دي او د ما خپله طبیعت څه د هغه همدا ده چې زه غواړم په هر یو کې کار وکړم او ډېر څه خوند راکوي. هغه بیا اوبیزه رنګونه دي او تر څنګ غوړ رنګونه چې په برس کارېږي. نوښت صاحب ډېری انځورګران شته دي چې مثلا یو څوک یې مخامخ ناست دي، مقابل ناست دي، دوی انځورګري کوي. تاسو دغه ډول انځورګري کولی شئ؟ ځکه ډېری انځورګران چې موږ ګورو هغوی غواړي عکس واخلي، لومړی عکس اخلي، د عکس څخه وروسته بیا هڅه کوي چې هماغه ډول انځورګري وکړي. تاسو څنګه دغه ډول کولی شئ مثلا په ژوندۍ بڼه؟ زه دا اوس تاسو مخکې ناست یم، تاسو قلم او هغه ورقه راواخلئ او زما انځور رسم کوئ؟ نه تر فعلا خو ما نه ده تجربه کړې، ځکه دومره علاقه نه لري یو څوک چې مثلا ما څومره د خپل مینهوال لیدلي چې تا ته مثلا په ساعتو ساعتو کښېني او ته یې انځور کړی سې. که څه هم دې مسلک کې دغسې سته په ژوندۍ بڼه دوی دغه سکیچونه اخلي او انځور رسموي، خو تر اوسه پورې ما نه دی کړي. او بل لامل یې هم همدغه ده چې دا کوم څوک چې وي او طبیعت نه هم کړي دي، خو د څېرې په اړه ځکه چې هغوی کم حوصلې بیا نسي کولی چې یعنې کولی شئ؟ هو کېږي. هدف مو د انځورګرۍ څخه څه ده؟ غواړئ کوم پیغام تاسو د خپل هنر له لارې هیوادوالو ته ورسوئ؟ تر ټولو ښه پیغام چې مثلا نه یوازې دا چې زه وړاندې کوم د موږ ټول افغاني انځورګران وړاندې کوي، هغه دی موږ افغانۍ دود ډېر ماشاءالله ښایسته ده، منطقې کې سیالان نه لري، دا د موږ دود څومره چې خوږ ده او ښایسته ده، د دغه خپرول او همدارنګه که څه هم اوس موږ له هغه تېر پړاو نه راوتي یو ډېر، موږ به تل کوشش کوو چې دا موږ مظلوم ملت چې کومې سختیانې کوم ظلمونه چې په دوی کېږي هغه به موږ غوښته د انځورګرۍ له اړخه په نړیوالو ووینو یا یو بل ته یې پیام ورسوو. او تر ډېره حده د موږ کوم قومي جوړښت چې ده، زه خپله کوشش کوم په همدې کې موږ وکولی شو د یو قوم دود بل ته د یو هغه کوم تخیل یا فکر چې ده د انځورګرۍ له اړخه بل قوم ته ورسوو، تر څو یې موږ اتحاد او ورورولي لا ټینګه سي. او دا داسې یو هنر ده بیا که مشل ورور تاسې ورته پام کړی ډېرې پوهې ته ډېر مطالعې ته اړتیا نه لري چې ته مطالعه پې وکړې چې بیا د دې په ژبه پوه شې. سترګې دي د الله نعمت ته هر چا ته یې ورکړي، د هغه په لیدو سره تاسې کولی شئ چې کوم انځور کې کوم پیام سې نغښتی وي هغه واخلئ. هو ښایي لږ فرق وکړي چې ځینې کسان له یو انځور نه یو دوه درې خبرې واخلي، خو ځینې به بیا پکې کتابونه پیدا کړي، ډېر غټ غټ داستانونه به پیدا کړي په یو انځور کې. نوښت صاحب ستاسو د انځورونو څخه داسې ښکاري چې تاسو نه یوازې دا چې د سیرو انځورګري کوئ بلکې د طبیعت انځورګري هم کوئ. د دغو دواړو تر څنګ میناتوري هم کوئ، هغه نور سبکونه چې ستاسو انځورګري لري هغه هم ستاسو زده دي، کله کله یې کاروئ؟ ما مخکې مې یادونه وکړه سبکونو یا کوشش کوو چې مثلا دې برخه کې ځینې نور مسلکونه هم راګډ کړو، لکه د خطاطۍ برخه ده یو بل، نو ښایي دومره پکې وارده نه اوسو یا دومره مسلکي نه اوسو نسبتا د خپل مسلک کې، خو بیا هم تل م کوشش کړی ده چې هغه نور د هغه مسلک هغه استادان چې دي له هغو نه مشورې واخلو، هغوی موږ سره کومک وکړي په دې برخه کې. او تر ډېره حده خو طبیعت د ما خپله ډېر خوښیږي، خو ډېر هم چې مثلا نه پرېږدي چې طبیعت ته کار وکړو، هغه همدغه مینهوال دی اکثره د خپلې څېرې یا د یو ملګري د څېرې غوښتنه کوي، بار بار یې کوي، بیا ملګري دي نو کله یې خفه کولی شي یو څوک، نو هغه بیا موږ نه پرېږدي چې ډېر مثلا بل چي ته ورکړو، څېرو کې لږ ښایي ډېر وي نسبت له طبیعت ته. ډېری کورنۍ دي چې مثلا کله چې په دې باندې پوه سي چې والا زوی یا ورور
انځورګري کوي او څیرې رسموي نو یو ډول مخالفتونه کوي. ستاسو کورنۍ څنګه ده په دې برخه کې؟ د طبیعت په برخه کې شاید تاسو ته څه ونه وایي، خو د څیرو په برخه کې زموږ او تاسو یو سنتي او فرهنګي ټولنه ده او د دوی سره یو ډول مخالفتونه ښیي. تاسو سره مخالفت شوی دی په دې برخه کې لا تر اوسه پورې؟ هو ولې نه کوي، خو بیا بیرته چې وګوري مثلا د دې د هنر ښایست چې وګوري بیا بیرته یې غوښتنه هم کړې ده خپل انځور. اول کې دا خبره کړې چې دا هغه ده که نه، لکه تاسو یادونه وکړه خو بیا وروسته دوی لږ کوشش کوي چې لږ وخت ورکړي تر څو دا خبره د ما له یاده وځي که نه، چې بیا بیرته دوی مثلا غوښتنه کوي چې دا زما انځور بیا زه ورته نه وایم چې ورور بله ورځ دې څه ویلې اوس څه وایي. هو سوي دي. ښه، تر اوسه هم کوم نندارتون کې ګډون کړی ده؟ هو نندارتونونو کې هم ګډون کړی ده، په آنلاین ډول باندې هم او دغسې فزیکي ډول باندې هم. او خدای دې لري ګران وطنوالانو ښې مشورې راکړي، تشویق کړي یو. تاسو یو نندارتون سره مو ګډون کړی دی لکه څه وخت وړاندې چې موږ او تاسو افغانۍ درلودله، البته الماس خانم درته یادوم چې څه وخت وړاندې موږ او تاسو د خورکۍ وکولی شول د بریتانیا په یو نندارتون کې په خپلې انځورګرۍ باندې لومړی مقام ترلاسه کړي. دغه ډول نندارتونونو کې مو ګډون کړی دی، څو مقام مو ترلاسه کړی دی، چیرته مو ګډون کړی؟ دغسې له هېواده بهر کوم نندارتونونه چې دي ښایي اکثره دغه نندارتونونه هم زه خبر یم، خپله الماس خانم هم نه وه په کې که نه، ځکه فکر کوم آنلاین ډول باندې ګډون پکې وکړه. خو موږ ته کوم فرصت نه ده برابر شوی تر څو پکې ګډون وکړو، خو غواړو ولې نه ښیي. او په دغه اړه هم زه ډېر خوشحاله شوم چې کله مې دا خبر واورېده او مبارکیانې ورته وایم، له خپلواله مې هم خپرې کړې مبارکیانې. نو دا خو ډېر ښه خبر و. بیا هغه که پام وي د موږ دغه د افغانۍ جامه وله چې هغه یې د خامک ډول باندې فکر کوم په ټوټه کې په لاس باندې ګنډلې وه، ډېر ښه هنر او واقعا چې لیاقت یې و تر څو جایزه پرې ترلاسه کړي. مشال اوس به په انځورونو باندې خبرې وکړو. یو څه انځورونه هم شته دي، زما خو د انځورونه بیخي د یاده وتي دلته شته هم را سره ځینې انځورونه هم شته. درنلیدونکو غواړم دا هم له تاسو سره شریک کړم، زه مجبوره دوی ته ورجیګ شم ځکه چې ورجیګ نه شم نه کېږي. نو ښه، چې اوس رانه ونه غورځېږي دا دوه انځورونه بېنظیر تاسو واخلئ چې ونه غورځېږي. د دې انځور په هکله لومړی راته وایي دا چا انځور دی؟ غني خان ده، فلسفه‌ای شاعر، تاسو به هم پیژنئ. بلکل. او د اوسنی انځور نه ده، یعنې هغه وخت انځور یې و چې دی نسبتا ښه و تندرست و. ښه، ډېر ښه. دلته یو بل انځور هم شته دی، دې کې به حتما یو هدف هم پروت وي. دې کې هغه معصومیت د افغان نجونو او د هغوی هغه حیا او ممکن د دوی ښایست د دوی په څېرې کې ده. دلته یو بل انځور دی چې دا څه وخت وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر زیات لاس په لاس کېده. د دغه انځور په هکله راته ووایئ. دا انځور که څه هم دا ماشوم زخمی شوی ده د تېرو ناخوالو کې، خو بیا هم د ده په خولو مسکا ده. دا ډېر ښه پیام ده چې یعنې افغانان نه غواړي جګړه، خو دوی په یو ډول باندې پکې ښکلي شوي دي. ښه، یو دوه تصویره ما سره هم شته، فکر کوم دا دواړه ورته دي. نو دا تصویرونه هم یعنې طبیعت پکې رانغښتی ده او زموږ هغه د کلیوال کورونه کوم رنګونو څخه هم ګټه اخیستې پکې؟ ما ته روغني ښکاري. دې کې هغه اویل کالر یا غوړ رنګونه دي چې په بورس باندې کارېږي، هغه کارول شوي دي پکې. دا انځور هم افغان ژورنالیسته ده چې په دا نوي تحولاتو کې د دوی هغه کوم مسلک چې و تر ډېره حده پورې ډېر خنډونه پکې راغله، نو د هغو په اړه د هغوی هغه پیام نشروي. ډېر ښه. راځئ دا راته ووایئ چې څه غواړئ له اسلامي امارت څخه د مسؤلو چارواکو څخه تر څو دغه هنر ته پام وکړي؟ ځکه ویل کېږي چې دغه هنر ته څه ډول چې باید پام وشي، څه ډول چې باید ځوانانو ته پکې روزنه ورکړل شي، هغه ډول روزنه نه ورکول کېږي.
ستاسو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟ د مونږ غوښتنه همدغه مربوطه چارواکو نه چې ډېر څه نه ده، یوازې همدغه ده چې که مونږ سره څه نه کوي خیر، هغه یو ډول هم نظره دې مونږ سره اوسي. دا مونږ کوم هنر چې ده دې ته دې په ښه سترګه ګوري، په درنه سترګه ګوري، او نور انشاءالله د دې برخې هغه کوم خوښوونکي چې دي یا مسلکي کسان چې دي هغوی کوشش کوي چې یو څه پکې وکړي تر ډېره حده. او دوی نه مو هم یوازې غوښتنه همدغه ده چې دوی د قدر په سترګه وګوري د هنر ته، د هنر د مسلکي خلکو ته، او ابا نو دوی حتما ښایي کوم پلانونه به ولري، خو موږ ترې ښه غواړو چې ښه وکړي موږ سره. ډېره زیاته مننه چې راغلې خپرونې ته ګډون مو راسره وکړ. مننه، سلامت سئ. کور مو آباد چې بلنه مو راکړه. خیر اوسئ. تاسو نه هم خیر.